کما په تورغر کې هغه مسله راغله او بټګرام کې هغه مسله یاد ساته هغه د دې سوشل میډیا نه روانه شوی و او په دې سوشل میډیا باندې روانه شوی و پته نه لګي په منځ کې څه چل شو زمونږ د بټګرام مرګره دی هغه چونکه هغه مخ کې ویډیو هغه چې هغه کړنو بیا ما ته وی چې اصل کې مسله دن بلبل شاندا او بار خلکو ته اډو پته نه لګي د خپل ذهن مطابق خلک غیله رنگ ور کوي څوک ولا یو رنگ ور کوي څوک ولا بل رنگ ور کوي وی دا کومه زنانه چې دا د دې په 2015 کې واده شو یو کاری صاحب دی هغه په لاهور کې پاتې کیږي خو مسله رسنه جوړه شي او مین مسله د موبایل لا چونکه دا مرګرتیا چې کومه دا شادي شوده زنانه ده او خاون چې کوم دی هغه په جمعات کې امامتي کوي او وړو ته سبقونه خي کاری صاحب دی خو موبایل ولا غټ ور کړی دی نو د هغه موبایل لوجه نه چې کوم دی دا مسله دغه ځای ته ورسیده دنه چې هر څه شي وی دی بیا او دا چې کوم د دې د خاوندو د دې 15 بچی د 15 بچو د پاسه دا کار کړی دی په دې سره د پښتنه معاشره سونه بدنامه شو د بټګرام د علای او د تورغر چې څومره کلک پښتانه دي هغه په دې سوشل میډیا د وجه نه سونه بدنامي وشو سونه کلک مسلمانان او کلک پښتانه دي ټول هغه علاقه غونډه وسره د دې د وجه نه بدنامه شو چې په دې علاقه کې داسې کار شوی دی حالان کې هغه مسله اړو داسې نه هغه دا کم خاون چې دی د درویرونو ودونو نو دا د لاور نه راغلی خپل علاقې ته بیا وي د دلته نه د دې یو مرګري واغې تتلې چونکې دا لاور ته واپس روانه وه هغې کرتلې د یو دوه شپو دپاره بیا هلته هغه هلک راغلی دی دا کم چې سمیع الله نومې دی او بیا هلته یو پولیس والا دی هغه پکې غټ کردار ادا کړی او دا هلک سمیع الله چې دی دا ویشتې مو دغه پولیس والا دی اوس د جینې په وشتو کې پته نه لګي چې دا د پولیس والا وشته دي او کدا د اغي یو ورواره دي دا کم چې د جینې پلار دي چې د اخسو کوئی د اغر ورواره دي مولا وتوي چې دا اغه وشته دا جینې خو هغه پنده کې د جینې پلار اوسېږي هغه پسې الته تل دي باقاعده قسم وته خړلې په قران وته لاسخه چې دا معنی د وشته دام دی پولیس والا وشته دا غونډه شپه دا غره ویډیوګان ریکارډ کړي دي دغه لکنا د اغې نه بعد چې کم دینو بیا هغه چې کم پکې د دې د پیدي سيزونو وغیرہ نه راغستې دي دا غي ویډیوګانو نه او بیا هغه میډیا لور کړی دي نو هغه څومره د پښتنو د تورغر والا د بټګرام والا دغه علاقو والا سونه بدنامي او شوزکه چې ماته دا پته ولګي نو د خپل ذهن مطابق زوی مجدا وګوره ما ولا یو رنگ ور کړل چې دا وګوره د 15 بچو مور هغه دا چلو کو دغه داسې الک وسره دا چلو کو دی دا چلو کو خپل چې راغله دی هغه بل رنگ ور کړی دا وګوره سمیع الله لک وړو کې لک واخو د سننو خبر او به خبره کې چې کم دی دا چاوته بل سړډکه و بل دا رنگ ولا ور کړی دی او وی وشته چا ولا یو رنگ ور کړی او چا بل رنگ ور کړی دا صرف د دې میډیا د وجنه د میډیا د وجنه دا مسله دومره خراب شو چې اړو پته نه ګس پولیس ته پکې هم پته نه لګي چې موږ مخ کې سوکو دا چا چې کړی دی دا کم پولیس چې پکې دا تبادله کړی د کوهستان ته وی چې پولیس هم پکې ملاو دي نو پولیسو ته هم لار نه ملاويږي چې دا چا طرفداري وکړو د جینې او د الک طرفداري وکړو یا صرف د جینې طرفداري وکړو یا صرف د الک طرفداري وکړو یا د تورغر والا طرفداري وکړو یا علی والا چې کوم دی الک دا زید یغیم پکې سنوي چې دی کې به وس کیږي مخکې دا صرف دا نقصان د دې وجره دغه کاری صاحب کدي کور والا سره موبایل نه وي دا مسله به دې ته نه رسیدا د ضرورت مطابق موبایل وړو کې غونته پکار چې صرف کور سره به سړی رابطه کولی شي چې تا غټ موبایل کور کې خو دا نو زمونږ مشران چې دی علما باس فرمایي چې بیا ستاسو کور ته د دیوالونو د چار دیواره ضرورت نشته چې تا غټ موبایل په کور کې خو دا زکه چې د دې ضرورت خو پاتې نشو ستاد کور والا زنانو دا چې دا ټول دنیا سره کنیکټ شو ستاد د چار دیواره خو د سره ضرورت پاتې نشو نو دا اوسم وخت د پښتنو لپاره پکار دي مسلمانانو لپاره پکار دي چې په دې معنی سوچو کی او د دې سیز مخنیوي وکي او کوي چې دا هو دنیاداروم نو ځکه چې خاوند نه چې هغه کاری صاحب دی او امام دی په لاهور کې نو خ دیندار قرانم د خاوند خ دیندار دی او دانه چې جینېم دا نه لس یو لس کاله د واده شوی دی او 15 بچیم دي دا غي د پاسه داسې شوی دا صرف د دې موبایل د نقصاناتو د وجنه